السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو ملګرو، ماهر افغان یم او د سی ام ډي کورس په اتمه ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. ملګرو، نن زموږ د انټرمیډیټ لیول ته داخل شوي ملګرو. تاسو له بیسیک لیول ویډیوګانې کور کړي، نن موږ انټرمیډیټ لیول ته داخل شوي، منځنی حال لیول ته. د دور سره انشاءالله تاسو بیا یو بل پړاو ایډوانس لیول ته رسیږئ. نو په ننني ویډیو کې ملګرو موږ داسې کمانډونه راټول کړي دي او په داسې کمانډونو به غواړو خبرې وکړو چې هغه موږ استعمالوو د دې په خاطر چې د خپل کمپیوټر د اجزاو او مختلفو برخو باره کې معلومات ترلاسه کړو، د خپل کمپیوټر باره کې خبر شو. نو راځئ چې شروع کړو د نن ورځې ویډیو. ملګرو، موږ سره نن ښکلی لومړی کمانډ دی .exe/battery report. که تاسو غواړئ د خپل کمپیوټر د بیټرۍ باره کې معلومات ترلاسه کړئ چې لایف سایکل یې څومره دی، هیلث یې څنګه دی، صحت یې څنګه دی، او همدارنګه څومره یوسیج یې کړی دی په تېر 4 ساعتو کې مختلف وختونو کې تاسو د هغې یوسیج په ګرافیکي او په عددي بڼه وګورئ. د هغې دپاره کمانډ دی په CMD کې .exe/battery report. راځئ چې دا کمانډ عملي کړو ملګرو. رابشمه سرچ ته او پر سرچ کې به ولیکم CMD. کله چې CMD ته رالمه کمانډ به ولیکم .power.cmg.exe/battery د دې پسې report. کله چې تاسو دا کمانډ ولیکو ملګرو، تاسو ته وایي موږ تاسو ته د ستاسو د بیټرۍ ریپورټ چېرته ثبت کړی دی. سی ته به لاړ شئ، بیا به یوزر ته لاړ شئ، بیا به ماهر افغان ته لاړ شئ، بیا به پسې بیټرۍ ریپورټ .html یو فایل دی په HTML بڼه کې موږ تاسو سټور کړی دی. لاړ شئ او خپل هغلته معلومات وګورئ. تاسو به دغه فات تعقیب هلته ماته ویل سی ته لاړ شه، بیا وی یوزر ته لاړ شه، په هغه کې ماهر افغان ته لاړ شه او HTML فایل دی وی ګوره. دغه دی ملګرو، تاسو په دې فایل کلیک وکړئ. دا فایل مخکې نه وي، دا د کمانډ د اکزیکیوټ کولو نه وروسته راځي. نو تاسو د خپل کمپیوټر د بیټرۍ باره کې معلومات ترلاسه کوئ. کمپیوټر نوم، همدارنګه د پروډکټ، بایوس، پلیټفارم ارته ښایي. د بیټرۍ نوم SR real battery, manufacturer Samsung electronic, serial number chemistry, design capacity څومره ده، full charge capacity څومره ده، همدارنګه cycle count څومره دی، cycle count چې څومره ډیری هماغومره ښایي. همدارنګه که چېرته ستاسو کمپیوټر ډبل بیټري لري، بیا دلته سیکنډ بیټري هم ښایي. تاسو ته همدارنګه د خپل ریسنټ یوسیج ښایي ستاسو بیټري څومره استعمال شوې ده، همدارنګه بیټري حالت مو څنګه دی. تاسو دلته به لاړ شئ، معلومات دي، دا عددي معلومات دي، دلته بیا په ګرافیکي بڼه دي. تاسو دا معلومات ولولئ او د خپل کمپیوټر د بیټرۍ باره کې مکمل معلومات ترلاسه کړئ. د ده وروسته ملګرو بل کمانډ چې دی هغه دی MS-info. د MS-info په واسطه هم تاسو کولی شئ د خپل کمپیوټر باره کې معلومات ترلاسه کړئ. کله چې تاسو دا کمانډ اکزیکیوټ کړئ نو معلومات به تاسو ته بیا چېرته درکول کېږي ملګرو، په یو ښایسته ګرافیک شکل کې، یعنې CMD کې نه دي. سیسټم تاسو به ولیکئ MS-info بیا 22. تاسو دا معلومات درکوي ملګرو د خپل سیسټم باره کې. ګوره ورژن درته ښایي، همدارنګه OS مینیفیکچر څوک دی، سیسټم نیم څه شی دی، سیسټم مینیفیکچر، ماډل، ټایپ، بایوس باره کې معلومات درکوي. SM بایوس ملګرو، بایوس موډ، ډېر زیات معلومات دلته. ټوټل فزیکل میموري څومره ده، ما سره انسټال فزیکل میموري څومره ده، دا معلومات دی. پیج فایل سایز چې ډېر زیات مهم دی چې ستا پیج فایل څومره سایز دی. همدارنګه ورچوالایزیشن بیس سیکیورټي شته یا نه، ډېر زیات معلومات دي. دلته تاسو که لاندې راشئ دا نور معلومات چیک کړئ، خپل د کمپیوټر IO ګورئ یا نور معلومات، کمپوننټ ته راځئ، نور معلومات CD روم باره کې ګورئ. تاسو ته د کمپیوټر باره کې ډېر زیات معلومات درکوي. لکه پیج فایل چې دی انشاءالله بیا یو ویډیو کې په خبرې وکړو چې کمپیوټر پروسیسینګ باندې څومره اغېز کوي. نو دا بل ځای کې نه کتل کېږي، هم دلته کتل کېږي. تاسو د سیسټم N32 په واسطه کولی شئ دغه معلومات وګورئ. ورپسې بل کمانډ چې دی ملګرو هغه دی system-info د خپل کمپیوټر باره کې معلومات. خو دا بیا CMD کې درته ښیم دلته چې دا ما یو مخکې ویډیو کې هم دا خبره کړې وه. نو دا معلومات دي چې دلته د خپل کمپیوټر باره کې ښایي. دې منه هم موږ کولی شو د خپل کمپیوټر باره کې معلومات ترلاسه کړو. دې پسې کمانډ دی ملګرو who am I، معنه زه څوک یم. که هوبهو وژباړئ دا کمانډ چې تاسو کله اکزیکیوټ کړئ ستاسو د کمپیوټر نوم او په هغه کې اوس کوم اکاونټ فعاله دی هغه تاسو ته ښایي. که زه ولیکم CLS who am I، ما ته وایي ډیسکټاپ دا نوم دی د کمپیوټر دی او ماهر افغان اکاونټ پکې فعاله دی. که زه دلته راشم تاسو کولی شئ لیدیزي هم خپل د کمپیوټر نوم وګورئ. پراپرټیز ته چې کله راشئ دلته هم تاسو ته کمپیوټر نوم ښایي چې کمپیوټر نوم تاسو ډیسکټاپ C5ND2HM دی او دلته تاسو ته هم ښایي چې همدا C5ND2HM دی او ماهر افغان دی اکاونټ دی.
نو تاسو کولی شئ چې د هو ام آی کمانډ په واسطه تاسو د خپل کمپیوټر نوم او د اکاونټ نوم ترلاسه کړئ چې دا په ام سی اس کورس کې ډېر پکارېږي چې موږ کله کنیکټینګ کوو د ملګري کمپیوټر نوم یوزر اکاونټ غواړو نو تاسو کولی شئ دې ډېر په لنډه باندې پیدا کړئ نیټورک انجینرانو دپاره دا ډېر ښه اپشن دی ورپسې کمانډ ملګرو هاست نیم دی د هاست نیم په واسطه به ملګرو یوازې تاسو د خپل کمپیوټر کې چې زه ورکړم دغه کمانډ څه هاست نیم په واسطه یوازې تاسو د پی سي نوم ترلاسه کولی شئ ملګرو زه ولیکم هاست نیم یوازې د پی سي نوم دی او دلته ورسره بیا د پی سي نوم هم دی او همدارنګه یوزر اکاونټ ورسره هم شته دا بل کمانډ ملګرو په دې پسې ملګرو یو بل کمانډ دی وین ورژن یعنی وینډوز ورژن دی که دا کمانډ موږ تاسو ایگزیکیوټ کوو موږ تاسو نو ما ته به د زما په کمپیوټر کې چې کوم اپریټنګ سیسټم انسټال دی د هغه اپریټنګ سیسټم باره کې ما ته معلومات راکړي کمانډ دی وین ور نو تا ته معلومات درکوي چې ستا کمپیوټر کې وینډوز 10 ده او پرو اپریټنګ سیسټم دی یعنې پروفیشنل موډ کې را انسټال شوی دی دا تاسو ته هم د خپل کمپیوټر تاسو کمپیوټر کې چې کوم اپریټنګ سیسټم دی کوم اپریټنګ سیسټم دی او کوم ورژن دی هغې باره کې معلومات درکوي ورپسې یو کمانډ دی ملګرو هغې ته وایي ډرایور کویري دا کمانډ تاسو دا ښایي ملګرو ډېر اوږد کمانډ دی دا کمانډ تاسو دا ښایي چې تاسو په کمپیوټر کې کوم ډرایورونه انسټال شوي دي او کم نه دي انسټال شوي آیا په صحیح ډول انسټال شوي دي که نه که چېرته یو ډرایور صحیح انسټال نه شي ملګرو کمپیوټر باندې ډېر بد اغېزه کوي دا چې ډرایور څنګه کار کوي او ډرایور یو څه رقم پروګرام دی څه رقم هر ډیوایس ځان ته خپل ډرایور غواړي او څنګه د ډرایور په ترو باندې کمپیوټر اپریټنګ سیسټم چې کوم دی د ډرایور په ترو باندې د کمپیوټر اجزاو سره خبرې کوي انشاءالله په راتلونکي کې به یو ویډیو اټو ډرایور باندې وکړو چې اټو ډرایور څه ګټه لري ولې موږ کمپیوټر ته کوو ډرایور څه شی دی ډرایور یو ډېر غټ مفهوم لري ملګرو نو که چېرته موږ تاسو ګورو چې زموږ کمپیوټر کې کم ډرایور انسټال دي موږ چې د لنډه توګه توی ملګرو موږ چې د کمپیوټر سره هر څیز سره خبرې کوو لکه زه کیبورډ کې ټایپینګ کوم ماوس د دې هر څیز ځان ته ډرایور دی په اپریټنګ سیسټم کې ملګرو موږ تاسو اپریټنګ سیسټم کې اخیستی انګلیسي ګورو وینډوز 10 کې یا بل اپریټنګ سیسټم کې دا هر یو آله او ډیوایس چې ځان ته خپل ډرایور لري د هغې ډرایور په ترو باندې موږ د ډیوایس سره خبرې کوو د اپریټنګ سیسټم ورسره پرې خبرې کوي ځکه دا هارډویر چې دی هغه څه پوهېږي ستا په ژبه باندې نو ډرایور ډېر زیات مهم دی انشاءالله بیا یو ویډیو په اټو ډرایور باندې کوم انشاءالله نو دا تاسو ته دغه کمانډ په واسطه تاسو کولی شئ تاسو دا ښایي ملګرو چې ستاسو کمپیوټر کې کم ډرایورونه را انسټال دي تاسو به راشئ ولیکئ ډرایور کویري دا ډېر اوږد لیست دی ملګرو تاسو ته یې درکوي ډرایور کویري باره کې تاسو معلومات درکوي چې تاسو ته اوس پزنکه کم ډرایور یې را انسټال دي او ورځنی کرنل دپاره ځینې د فایل سیسټم دپاره دی نو دا تاسو ته ستاسو کمپیوټر کې ښایي چې کم ډرایور یې را انسټال دي او فلحال کم ډرایور یې ستاسو کمپیوټر کې کار کوي نو ملګرو دا و د نن ورځې درس چې په دې کې موږ هغه کمانډونه وویل چې موږ سره مرسته کوي چې د خپل کمپیوټر باره کې معلومات ترلاسه کړو د دغې ویډیو درس همدلته پای ته رسیږي انشاءالله ډېر ژر به په یو نوي ویډیو کې سره زموږ ملاقات وشي